د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ. پامړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستي خبرونه ته. نن پنځشنبه د دلویا د سلواغې میاشتې 12مه د 2023 میلادي کال د فبرवरी میاشتې لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري سات درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په بدخشان کې د $15,000 په لګښت یو کرنیزه پروژه ګټه اخیستن ته سپارل شوې. د تخار په ینګي کلا ولسوالۍ کې د پنځین غاړو د تحقیقاتو پروژې چارې پیل شوې. او د صهیونستان د هلاکت دوام غزه کې 3 نور اسرائیلي سرتیري وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. په بدخشان کې د $15,000 په لګښت یو کرنیزه پروژه ګټه اخیستن ته سپارل شوې. د بدخشان د کرنې اوبو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز فیض آباد د کرنیز اوبو یو شبکه ګټه اخیستن ته سپارل شوې ده. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس قاری قطب الدین دهنوي رسنۍ ته وویل مرکز فیض آباد په لنکر کلی کې د میشن اس موسسې په مالی ملاتړ د $15,000 په لګښت په لمریزې برېښنا سمبال د اوبو یو شبکه جوړ شوی چې د سیمې 200 جریبه للمې ځمکې د خړوبولو توان لري. یاد د شي چې د کرنې کارپوهان دغه ډول پروژې په لیکدو د سیمې بزګرانو او کروندګرو د اقتصاد په وده کې ګټور بولی. د تخار په ینګي کلا ولسوالۍ کې د پنځین غاړو د تحقیقاتو پروژې چارې پیل شوې. د تخار ولایت په ینګي ولسوالۍ په یتیم تپک کلی کې د پنځین غاړو د تحقیقاتو پروژې چارې د اوبو او انرژي وزارت د اوبو معین مجيب الرحمن عمر اخونزاده او یو شمېر نورو چارواکو په شتون کې پرانستل شوی. د نوموړي پروژې پرانیست غونډه کې د اوبو او انرژي وزارت د اوبو مجيب الرحمن عمر اخونزاده وویل چې د اوبو او انرژي وزارت په پلان کې لري چې د تحقیقاتي پروژې دغه لړۍ د 11.5 کیلومترو په اوږدوالي سره تر درقد ولسوالۍ پورې ورسوي. همدارنګه په دغه مراسمو کې د ینګي کلا خواجه بهاودین او درقد ولسوالۍ استازو د نوموړي پروژو د کار له پیل څخه خوښي څرګنده کړه او د پروژو د پلي کولو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې وسم یو بهرنی خبر. د صهیونستان د هلاکت دوام غزه کې 3 نور اسرائیلي سرتیري وژل شوي. د اسرائیلي رسنیو راپورونو مخې 13 ساعتونو کې د صهیونست په 3 نور سرتیري د غزې په بیلابیلو برخو کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. د صهیونست رژیم دفاع وزارت د شمیر لمخې د اکتوبر له 9 نیټې راهیسې د ټول وژل شوي اسرائیلي سرتیرو شمیر 515 تن رسیدلې او 230 تنه د غزه کې له حماس او نور فلسطینی جهادي ډلو سره مخامخ جګړې پر مهال او پاتې نورې د روانې جګړې پر لومړۍ ورځ اسرائیلو کې دننه د حماس ناڅاپي او بریالي پریدونکو وژل شوي دي. د یادونه ورده چې دغه ارقام د اسرائیلو دفاع وزارت رسمي هغه د او ځینې غیر رسمي سرچینې او رسنۍ خبر ورکوي چې دغه جګړه کې تر 100,000 پورې اسرائیلي سرتیري وژل شوي او هم سخت ټپیان شوي دي. درنو اوریدونکو په خبري سرویس کې راټول شوي مطالب هم دومرول. تر بیا ښه وخت. لوی علامه مرشا. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.